بیا راته راوګوره خمار مې کا حق ته یارانې لرمه یار مې کا او شم چې د ښایسته مخ ته لوګې لوګې داسې ازمیښتونو ته تیار مې کا او کړه د صاحب زر ارمان په ژوند پورا ننګ غیرت پښتو مې کا دستار مې کا کتونکو ناست شو د بونیر د ټولو نازبرګ او معزز مشر شاعر زموږ استاد شاعر سره د هغه نه به خبرې هم ریکارډ کو د هغه نه به شعرونه هم ریکارډ کو ماما غواړم دا چې ته د زموږ د کتونکو سره خپله پیژنګلو په خپله وکې بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه اول خو زه د اکبر علي خان او د مینوش صاحب شکریه ادا کوم چې زموږ د جونګړې ته تشریف راوړو او زه په دې ټایم کې داسې خوشحالېږم لکه سړی چې روجي ونیسي او بیا اختر شي دومره مینه مې په دې ساعت کې په جذباتو کې ده ډېره مننه او ډېره مننه مهرباني خپله پیژنګلو وکې تاسو د ځای ځایګي مونږ ته بېشکه پته ده خو چې کتونکو ته پته ولګي او زما خو ساده پیژنګلو ده مونږ د دې کلیاړۍ اوسېدونکي وو پلار نیکه مو د پیړو نه په دې ځای کې پاتې شوي دي او په دې کلي کې اوس په کلیاړۍ کې کلیاړۍ د ضلع بونیر یو مشهور کلی دی لکه ما په یو شعر کې وی چې دا پورې د غره ویښته چې ښکارېږي د چا کلی دی دا پورې د غره ویښته چې ښکارېږي د چا کلی دی نو دا خو د زړه سره کلیاړی ده زما کلی دی بلکل دا یو غټ نظم ما په دې ډېر نظمونه لیکلي نو مختصر دا پوره دي سرنامه سرخي پوره ما یو تپوس کوم ستاسو نه شعرونه به اورو زموږ غټ مقصد چې ستاسو شاعري اورېدلي خو د شاعرۍ سره سره موږ وایو چې که ته فرض کو د شاعرۍ په دې ارتقا موږ ته خبرو کې ستاسو د خپلې شاعرۍ چېرې په ابتدا کې ستاسو شاعري او داسې یو جلک موږ ته راکړي چې موږ ته لږه پته ولګي چېرې شاعري تر دې دمه څنګه راورسېده ستاسو په شاعرۍ کې د بدلون ختمه یو چې اول چې ما شاعري کوله شروع ما د شاعرۍ کوله زه داسې د 8 کالو په عمر کې وم خو یو خبره دا وه چې زما پلار د خدای پاک وبخي زما پلار دغه وخت مشهور شاعر و خو دا غلطي شوې ده چې هغه وخت کې هغه لیکل نه و کړي نو موږ ته د هغه شاعري نه پاتې شوې خو زه به په ډوکوالي د هغه سره حجرې ته او تلم راتلم اکثر د شاعرانو مقابلې به وي زموږ د کلیوالو به په هغه پسې د بار نه شاعران نه وسته نو هغه وخت نه د ما په دې ذهن کې دا شاعري لکه پرته وه کور یې کړی د 8 کالو په وخت کې ما بیا شاعري شروع کړه ده او هغه وخت شاعري څه قدرې که ګرانه ورته وایي او که اسانه ورته وایي چاربیته وه او کیسه وه او لبه وه او مصره وه غزل مزل درک نه و چېرته دغه شاعري وه او دغه به موږ کوله ما ړومبې آغاز د چاربیتې نه کړی دی بیا چې کله ریډیو راغی ریډیو دغه وخت کې نه و چې ما شاعري شروع کوله ریکارډي باجې به وې په هغې باندې به د ډیلي د وخت ریکارډونه زاړه غږېده هغه به موږ اورېده بیا چې ریډیو راغی ما به ریډیو اورېده نو ډېر زیات علم ما ته پوهه ما ته ریډیو راکړه که ته موږ ته د هغې وخت داسې یو بند د چاربیته ووایي ستاسو که ړومبۍ شاعري تا ته نه یاده نو د دې ړومبي سر دا شاعري به یادوي تاسو ته که د هغې نه موږ ته یو ټوټه چاربیتې ما ته اوس هم تقریبا ډېرې چاربیتې یادې دي په یادو ما لیکلي هم ډېرې دي هغه وخت کې هلک ولي وه چې دلبر د چا په لمسه مرور شو ښه پوهېږم پټ پټ غمازانو ته لمسون کوي خبرېږم دا سر د یو چاربیتې دلبر د چا په لمسو مرور شو ښه پوهېږم پټ پټ غمازانو ته لمسون کوي خبرېږم لکه دا یو چاربیته وه یا دا اوس خاورې په سر باندې باد وزه درنه لاړم دا اوس په میډیا باندې زیاته چلیږي اوس خاورې په سر باندې باد وزه درنه لاړم هر وخت مې په دوا کې یادوه زه درنه لاړم
او داسې دا دې ته یو تاریخي چاربیتې وي. بیا پکې ما کړه بند برغې چاربیتې چې ولاړ دی یو فقیر او زمونږ په دروازه کې څه ګډې وډې وایي مورې شوې پې څه چل دی او زما د دیدن غل دی. دا یو برغیزه چاربیته وه. یا لکه رسول علیه السلام وتلی و صحرا ته فریاد د یو اوسۍ په غوږونو برابر شو روان نبي سرور شو. دا د اوسۍ یو واقعه وه ما په چاربیته کې راوستې وه. یا د حدیثو چاربیته چې ما ولید یو باب و په منځ کې د کتاب دروغ به پکې نه وي هر یو ټکی برابر دی او عالم ترې خبر دی. دا یو اوږد حدیث دی ما په چاربیته کې راوستی دی. نو دا چاربیتې به ما ډېرې زیاتې لیکلې دا وخت سره او دا کړه بندې لوبې ما هم لیکلې. داسې به وکړو چې جدید شاعرۍ ته به راشو او ته به د خپلې خوښې کلام موږ ته م ووایو زموږ د خوښې کلام به موږ ته ووایو. ما ته یاد بلکل جدید دور ته چې زه رالم تاسو ته خو ما دا خبره وکړه چې دا د ریډیو په واسطه زه رالم ځکه چې ما خو د چا نه تعلیم او علم نه دی حاصل کړی. خو ما به ریډیو اورېده او ریډیو اوس هم زما سر ته پروتې سې اورم. زه سهار د کوره الغې وځم چې د 7 بجو خبرونه واورم او دا معلوماتي پروګرامونه واورم. په دې کې دیني پروګرامونه دنیا د حال نه ځان خبر کړم. نو ریډیو زما لکه غټ استاد دی او په ریډیو ما یو غټ نظم لیکل دی زما په ډایره کې لیکم دی. خو افسوس دا دی چې زموږ دا ماحول دلته داسې دی چې دې خبرو که نه د ریډیو ورځي پکار دی چې راشي او زما نظم وړاندې کړي ریډیو والا. نو غټ نظم پې ما لیکلی ډېر قیمتي نظم دی. نو ما ته زیات معلومات خو د ریډیو نه چې بیا غزل ته راتلم نو د ریډیو په واسطه باندې رالم. په ریډیو کې بیا غزلې شروع شوې د دې لبو چاربیتو دغه په ځای نو هغه به پکې هم وي خو لکه دا به پکې هم وي. نو ما بیا د جدیدیت ته زه بیا په دې طریقه باندې رالم. او که تاسو ته یادي نو ما یو غزل تاسو ته په تنقید کې ایښی و چې ته وې په محفل کې زموږ چې کوم ټولنه شریکه وه هغه دور کې یو ورځ زما نه هم تنقیدي تپوس وشو. نو ما غزل ورکړو چې ډېر نصیحت مې ورته وکړو خو نه صبرېږي زړګی. ډېر نصیحت مې ورته وکړو نه صبرېږي زړګی او د حسن شمې بله وه چې پې سوځېږي زړګی. تا ته یاد دي ګلزار دی چې بیا باس کوو او چې دا وګیر دی ښه یې ټیسټ کا بیا یې وټنګوه. پخوا به چې دکاندار د 1 روپۍ دا به یې ټنګوله چې ټنګ به یې کوو د 100 روپۍ به نه به یې اخسته چې ټنګ به یې نه کوو به یې دا کوټه ده. نو ما وایي چې دا وګیر دی ښه یې ټیسټ کا بیا یې وټنګوه خود به د داسې ازمیښتونه نه تېرېږي زړګی. نو ګلزار دی بیا ما ته پاتن کې نور څه فکر نه وي دا زوړ خیال دی. تا به یاد یې وي دا غزل نور برابر دی خو لکه خیال زوړ دی. نو موږ د هغه وخت نه خیال خو موږ ته د زړونو د طرف نه را رسېدل دی که نه چې که زما پلار شاعر نه وي یا په دې علاقو کې د پښتنو نور شاعران نه وي نو موږ به د کومې شاعران دا خو موږ ته د هغوی نه را برخه را رسېدلې ده. شاعرۍ ته به راتېر شو. شاعري ارشاد کتونکي ته اوس تازه کلام دی هلک پرون کابل اوس ما له لیکلی دی. اول به تازه کلام ووایم چې داسې دی چې نه د حسن ښاپېری شته نه د حسن ښاپېری شته ژوند دې دغسې تېرېږي نه ملوک شته نه بدری شته. ژوند دی دغسې تېرېږي نه د حسن ښاپېری شته ژوند دی دغسې تېرېږي نه ملوک شته نه بدری شته. ژوند دی دغسې تېرېږي ایسف خان نه شیربانو شته چې د یو بل نه قربان شي. ایسف خان نه شیربانو شته چې د یو بل نه قربان شي. ادم خان او نه درخانه شته ژوند دی دغسې تېرېږي. بلکل ادم خان نه درخانه شته ژوند دی دغسې تېرېږي نه پرخات شته چې دا پورې غر سورې کې په تخصو نه پرهار شته چې دا پورې غر سورې کې نه پرخات شته چې دا پورې غر سورې کې په سخسورو نه نیازبینه شیرینه شته ژوند دی دغسې تېرېږي. او نه دوستي شته نه یاري شته که یاري ده بازاري ده. نه دوستي شته نه یاري شته که یاري ده بازاري ده نه لوزونه د یاری شته.
ژوند دی دغسې تېرېږي. ژوند دی دغسې تېرېږي، نه لوظونه د یارۍ شته، ژوند دی دغسې تېرېږي. او ایماندار که دې په کار وي ډېر دې کم په معاشره کې، ایماندار که دې په کار وي ډېر دې کم په معاشره کې، په هر چا کې بې ایمانه شته. ژوند دی دغسې تېرېږي او نه دیکان شته. او دا اوس هغه دور نه دی چې یو خان یو به دیکان، دا اوس هغه دور نه دی چې یو خان یو به دیکان، نه دیکان شته او نه خانه شته. ژوند دی دغسې تېرېږي. او د دولت لیوني ډېر دي کلیاړواله صاحب سره، د دولت لیوني ډېر دي کلیاړواله صاحب سره، ورسره هم لیونی شته. ژوند دی دغسې تېرېږي. دا تازه کلام